Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو راځو په defining function outside of the class یا همدارنګه member function outside the class نه څنګه define کوو دویم پروګرام په ترسره کوو. سمپل پروګرام دا تاسو پکې ذهن کلیر شي. کلاس جوړو څه په نوم سره د کیو په نوم سره صحیح ده. کریټ کوو کلاس د کیو په نوم سره او موږ یو فنکشن جوړو چې څه پیدا کی باید ولیوم پیدا کړي د کیوب خپل مکعب ته وایي. د دې مکعب ولیوم موږ ته حجم ته وایي. نو د مکعب حجم معلومو او د حجم معلومولو لپاره به موږ یو فنکشن اخلو د get volume په نوم سره چې ریټرن ټایپ یې وي انټیجر وي. راځو ډیف سی پلس پلس ته کلاس جوړو صحیح د کلاس جوړولو لپاره بل د کلاس کیورډ ولیکئ او بیا ورته څه ولیکئ دلته ورته ولیکئ چې کیوب په نوم فنکشن ده د کلاس باډي شو صحیح ده. دلته کې چې اخلم دلته کې اول نمبر چې کومه دلته کې چې کوم اکسس سپیسیفایر دغه په پلیک اخلم ولې ځکه چې دلته کې دا کوم اول نمبر چې کومه څه انټیجر ساید ورته اخلم صحیح ده. دې ساید کې چې کله ویډیو سٹور کوم زه باید د مین فنکشن کې دا اکسس کوم نو ځکه پبلیکلی ډیفاین کوم دلته کې چې ورته ورکوم دلته کې دویم نمبر چې کوم نوم سره هغه انټیجر ریټرن ټایپ وي او د څه په نوم فنکشن وي د get volume په نوم فنکشن وي volume او دا څه وکړه دا د ځنه جوړه کړه په دې بهر چې څه کله دا جوړوم په مخکنی ویډیو کې مې درته ویلي چې اول به څه وکړي اول به د فنکشن ریټرن ټایپ ولیکي چې هغه انټیجر ده نو دلته کې به څه ولیکئ آی ان ټي ورته ولیکئ بیا موږ سره څه ولیکئ د کلاس نوم ولیکئ چې هغه موږ سره کیوب ده کیوب په نوم کلاس ده بیا ریزولوشن اپریټر دا دوه اپریټر به واچوئ چې دا چیرې فنکشن اکسس کول غواړئ کوم فنکشن د ګور اوس موږ سره چې وي فنکشن د get volume په نوم سره او ریټرن ټایپ انټیجر دا یو دا بالکل همدا فنکشن ده څو کې دا اوس جوړه کېدل دلته کې ورته واخلئ چې کله تاسو ریټرن کوئ یو ویډیو هغه به څه کوئ هغې نه به څه کوئ یو ریزلټ به راوځي او ریزلټ به چې ریټرن کوي دا فنکشن به ځان کې ساتي دلته کې چې ورته ولیکه دلته کې ورته ولیکه څه شی ریټرن به ورته ولیکئ ډایرکټ هم لیکلی شي او بل داسې کولی شي که چېرې تاسو یو بل انټیجر ویریبل واخلئ هغه کې څه ولیکئ د ریزلټ په نوم سره د ریزلټ په نوم سره او دې کې څه واخلئ دې ته ورته واخلئ یا دا څه وکړئ ریزلټ ورسره واخلئ ریزلټ منشن کړه که نه ریزلټ موږ سره سایډ ضرب سایډ او ضرب سایډ ګوره کیوب موږ سره څه وي داسې یو شکل وي صحیح ده دې شکل کې موږ سره یو دوه او درې موږ سره څه لري دا موږ سره سایډونه دا درې واړه ضرب کړه دي حجم به خپل سره راوځي نو چې حجم یې راووته ریزلټ یې راووته دا ریزلټ چیک او ریټرن کا ریټرن کا څه شي ریټرن دا ریزلټ کا تاسو هم کولای شئ چې تاسو اسانه د څه وکړئ د سایډونه ضرب کړئ کنټرول ایکس کړئ او د دې په ځای چې کې د په ځای کنټرول وی پیسټ کړئ او دا دواړه چې کې دا دواړه ختم کړئ ګوره دومره اسانه کار ده صحیح شو درې واړه سایډونه سره ضرب کا او د انټیجر ریټرن ټایپ دا به ریټرن کوي صحیح د دې فنکشن کې موږ سره ویډیو به پرته وي صحیح د رزولټ دغه چې اخلم د کلاس ابجیکټ اخلم کلاس ابجیکټ اخیستل اسانه ده څه وکړئ تاسو د کلاس نیم ولیکئ کیوب او دلته سی ورته ولیکئ یا C1 ورته ولیکئ دا شانتي دا د کلاس ابجیکټ شو C1 Q1 د C1 ډاټ ورته ولیکئ کله چې ډاټ ولیکل ګوره اول نمبر وی فنکشن دویم ویریبل ده نو اول به ویریبل کې ویډیو واچم چې سایډ ویډیو خو ماته معلوم شي چې د دې مکعب سایډ څومره اندازه لري سایډ ورته اخلم سایډ کې څو ویډیو راچم مثلا زه ورته چې سالور دا د دې څه شو اندازه شو د هر یو د مکعب چې کوم سایډ دغه سالور اندازه لري سالور په اندازه قیمت لري او بیا چې ورته خلم ز C1 ډاټ ورته لیکم فنکشن get volume کوم کنه دا به چې دا موږ سره اوس باید کیلکولیشن تر سره کړي سایډ ضرب سایډ او ضرب سایډ کی او انټیجر ټایپ د څو کی دا ټول ریټرن کی د انټیجر ټایپ کی اوس دې کې موږ سره چې پروت دی کې موږ سره سالور شپته پروت ده ولې ځکه سالور شپاړس کیږي سالور ضرب سالور شپاړس ضرب سالور شپته کیږي دا څه کې پروت موږ سره دا موږ دلته کې دی get volume فنکشن کې پروت چې کوم موږ دلته کې کال کړی دا صحیح ده نو دا به څه کوم دا به ځنه زه پرینټ کوم چې آوټ بکم چې آوټ ورته لیکم چې آوټ ورته لیکم چې volume of cube څومره کیږي equal to څه شي equal to دا کوم فنکشن چې کوم ویډیو موږ ته ریټرن کړی دا د دې نه چې کوم د ځنه کمپایل او رن کوم دا ګور اوس موږ ته کی ویډیو څومره د سالور شپته ده